د پکتیکا پوهنتون د رئیس پوهندوی علی جان عادل کړنې د دې ولایت د ځوانانو، مشرانو او پوهنتون د محصلینو ټولنې له لورې وستایل شوې او نن ورځ یې د هغه په ویاړ غونډه ترسره کړه. د دې پوهنتون د محصلینو د ټولنې مشر عثمان ساحل په دې اړه په جوړو شوو مراسمو کې وویل یاد رئیس له دې امله ستایي او په ویاړ یې غونډه جوړوي چې د پکتیکا پوهنتون په ارتقا کې یې نه ستړې کېدونکي هلې ځلې کړي دي. ساحل زیاته کړه چې رئیس علی جان عادل د پوهنتون لپاره د انجینرۍ او اقتصاد پوهنځي منظوري کړي او دا په علمي برخه کې یوه لویه لاسته راوړنه ده. د نوموړي په خبره چې د دغه رئیس د دندې له پیل سره سم د پوهنتون په کیفیت او کمیت کې د پام وړ مثبت تغیرات راغلي او پکتیکا پوهنتون یې د هیواد له نورو هغو سره سیال کړی دی. پوهندوی علی جان عادل او ورسره محترم مرستیال صاحب پوهنیار مختار احمد ساجد شتون لري. له دې امله معنوي ستاینه وکړو چې د پکتیکا پوهنتون ته په ارتقا کې نه ستړي کېدونکي هلې ځلې کړي دي او ورته یې دوه پوهنځي چې یو یې د انجینري او بل یې د اقتصاد پوهنځي دي منظوري کړي دي. دغه کړنه یې د پکتیکاوالو دپاره لویه لاسته راوړنه ده چې موږ ورباندې ویاړ او افتخار کوو. په ورته مهال پکتیکا کې د ځوان پارلمان استازي عبدالقهار همتیار د پوهنتون له رئیس څخه له دې امله مننه وکړه چې د دغه علمي مرکز د بهبود لپاره له زړه کار کوي او په دې وروستیو کې ورته دوه نوي پوهنځي منظوري کړي دي. همتیار د دغه ولایت له نورو اداري واحدونو هم غوښتنه وکړه چې د پوهندوی علی جان عادل په څیر ورسپارل شوې دندې په پوره اخلاص او ښه ډول پر مخ یوسي تر څو یې د دې ولایت ولس د مننې تر څنګ تر شا ودرېږي. پکتیکاوال په دې پوه دي موږ که خپل سړی او که پردی پسې خدمت وکړي ستایو په شپه ورځ یې ملاتړ کوو همکاري ورسره کوو تر شا یې ولاړ یو. خپله پوهندوی علی جان عادل د دغه پوهنتون له تیرو رئیسانو مننه وکړه چې دوی ته یې یوه سالمه اداره پرېښي او په خپله کاري دوره کې یې ښه کار کړی دی. هغه زیاته کړه چې له تیرو څو کلونو راهیسې یې د دوو نویو پوهنځیو د منظورېدو هڅې راپیل کړې وي خو له ډېرو هڅو وروسته پر دې بریالی شو چې دغه پوهنتون ارتقا وکړي او دوه نوي پوهنځي ورته منظوري شي. هغه ژمنه وکړه چې د وس په اندازه به د دې ولایت د پوهنتون لپاره کار کوي. اداره او تشبثات یا اداره او تجارت د څانګو په لرلو، انجینري پوهنځی د سیول څانګې او د مهندسي څانګې په لرلو دا منظورېدل دا یوازې د یوې میاشت د دوو میاشتو د څلورو میاشتو کار نه و. په 19 کال کې موږ په دې باندې کار شروع کړی او دا تر لوړو زده کړو وزارت پورې رسول دا دومره ساده او اسانه خبره نه وه. د یادونې وړ دی چې پکتیکا پوهنتون په 1991 کال کې په فعالیت پیل کړی او روان کال یې له بېلابېلو څانګو څخه 458 تنه محصلین فارغ کړل.